د نقل معلوماتو اړوند ګرانو دوستانو غواړم له تاسو سره یو خبره شریکه کړم. ډېر دوستان ماته میسج کوي چې مونږ کله اسناد په دغه لینک کې ولیږو، وایي مونږ ته څه پته لګېږي چې آیا زمونږ اسناد ولیږل شو که نه. نو ګرانو دوستانو، هر کله چې تاسې د نقل معلوماتو لپاره خپل اسناد دلته پورته کړل، تاسې یو پام وکئ چې دلته مختلف لینکونه د سفارت له لوري شیر شوي دي. ځینې د یو شیانو لپاره دي، ځینې د هغه کسانو نه چې وافدین اداري پاسپورټونه نیولي دي هغوی لینکونه هم شته دی. د هغو کسانو چې پاکستاني پاسپورټونه ورک دي د هغوی لینکونه هم شته دی، او هغه کسان چې تازه سعودي ته راغلي دي د هغې لینک هم دی. نو ګرانو دوستانو، تاسې هر کله چې کوم لینک کې ثبت نام کوو نو ډېر کوشش وکړئ چې تاسې هغه دقیق لینک کې خپل ثبت نام وکړئ او اسناد ورته جمع کړئ. نو کله چې تاسې خپل اسناد ولیږل چې سبمیټ مو په کلیک کړو نو هغه ډایرکټ هغوی ته رسیږي، نو اړتیا نشته دی تاسې ته کوم میسج څه شی نه راځي. تاسې به د سفارت لیست ته په تمه کېږئ، بیا به سفارت لیست اعلانوي. په لیست کې به چې کله ستاسې نوم وي نو تاسو به د بایومیټرک لپاره ورځئ. نو ما په ویډیو هم جوړه کړې ده ګرانو دوستانو. که بیا هم ځینې دوستان ما ته میسج کوي په ایمیل باندې، وایي چې مونږ ته ثبت نام وکړه. نو ګرانو دوستانو، ما سره ایمیلونه کم وو، چې کوم ایمیلونه وو په هغې مې نږدې چې زما کوم ملګري دوستانو هغوی ته مې ثبت نامونه وکړل. نو ټولو ته لاسرسی سخت دی، زه نشم کولی چې د هر چا میسج جواب کړم او هر چا ته ثبت نام وکړم، ځکه هغه باید په دقیق ډول باندې ډک شي. نو هیله ده په دغې برخه کې له تاسو زه بخښنه غواړم. خو بیا هم که کوم دوستان اول تاسې خپله هڅه وکړئ، ما ویډیو جوړه کړې ده، د هغې ویډیو په لینک باندې تاسې کلیک وکړئ، لاړ شئ هلته یوټیوب ته، نو هلته ویډیو شته دی. که بیا هم ځینو دوستانو ستونزه درلودله او ثبت نام یې نشو کولی، نو په ټیک ټاک پالیسۍ کې خو داسې دی چې د ټلیفون نمبر نشم اچولی، نو دلته یو 2-3 مکتبه شته دی، هغوی چې دی دغه ثبت نامونه کوي. نو بیا تاسې کولی شئ یا په فیسبوک کې ما ته کمنټ کې غوښتنه وکړئ یا په میسنجر باندې. که میسنجر کار نه کوو نو بیا نو په یوټیوب کې په کمنټس کې په هره ویډیو کمنټس کې که تاسې راته ولیکل، زه تاسې ته هغه نمبر اچوم. نو تاسې 30 تاریخه پورې وخت لرئ، یوازې 100 ورځې تقریبا 15-16 ورځې پاتې دي چې دغه لړۍ به بیا بندېږي. نو بیا تاسې نشئ کولی چې خپل اسناد سفارت ته جمع کړئ. هیله ده چې دغې چانس څخه استفاده وکړئ.